چیرا فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا اذا جاء رسول الله والفتح چیرا فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او بنيت خلق چرزيد انت گروپونا او بنيت خلق چرزيد انت گروپونا فسبح بحمد ربك واستغفر نو آية تسبيحا دربهم وآية در حمدونا نو آية تسبيح دربهم وآية در حمدونا إنه كان توابا تواب پکر لا ورڅخه غوړ بخششونا تواب دې پکر لا ورڅخه غوړ بخششونا او ویني ته خلق چې رزيد انت گروپونا چې راشي فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا چې راشي فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا او ویني ته خلق چې رزيد انت گروپونا اذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا چکلا شو نازلا دغ سورت فانی دنیا تا غمجن شو ابو بکر زور یې ورکړو بیا ژړاتا ویل چې نبی رانا نور اخلي رخصتونا ویل چې نبی رانا نور اخلي رخصتونا وویني ته خلق چې رزيد انت گروپونا چې راشي فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا او ویني ته خلق چې رزيد انت گروپونا عمر ابن عباس څخه پوښتلې معنا وا هغه علم مضمونا استنباط او فائدہ وا ولې چې رسول ترب خدلی اجلونا ویل چې رسول ترب خدلی اجلونا وویني ته خلق چې رزيد انت گروپونا هم دا سورت وروستی رسول جبريل نه اورېدلی له دې څخه بیا وروسته له دنیا وکوچېدلی دا ډېر جامع سورت دی پکشتا بشارتونا دا ډېر جامع سورت دی پکشتا بشارتونا او ویني ته خلق چې رزيد انت گروپونا چې راشي فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا او ویني ته خلق چې رزيد انت گروپونا ویلی عائشې دی چې نازل شو دا سورت تسبیح او تحمید دواړه شروع کو کې عبادت ظاهر دې سورت کې شته د فتح الهمونا ظاهر دې سورت کې شته د فتح الهمونا او ویني ته خلق چې رزيد انت
گروپونا چې راشي فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا چې راشي فتوحات او هم د پاک رب نصرتونا او ویني ته خلق چې رزي دین ته گروپونا نو وای تسبیح دربهم وای در حمدونا تواب دی پکلا ورڅخه غواړه بخششونا تواب دی پکلا ورڅخه غواړه بخششونا